موږ ولې ناهیلي سو؟ سره له دې چې د بادشاهانو د بادشاه الله تعالی جل جلاله بندگان یو. موږ ولې ناامیده سو؟ سربیره پر دې چې د الله تعالی جل جلاله د رحمت صفت د قهر د صفت څخه مخکې دی. موږ ولې اندېښنو او خفګانونو ته اجازه ورکړو؟ سربیره پر دې چې الله تعالی جل جلاله زموږ په ټولو حالاتو ښه خبر دی. په خپل رب ښه ګمان ولري او ډاډه واوسئ چې پراخي نږدې ده. خفګان پرېږدي او خپل ژوند پیل کړي. په کارونو کې ورننوځي او غوټې پکښې ووهي او له نورو سره ښېګڼه وکړي. الله تعالی جل جلاله به هیڅکله تاسې همداسې پرېنږدي. الله تعالی جل جلاله تل ژوندی او قائم ذات دی. ستاسې شکایتونه اوري او ستاسې په حالت خبر دی. نو تاسې د هرې شپې له 3 برخې دعاګانو څخه ګټه واخلئ.